فیملی ستړي مشه ځوانانو سپین ږیرو زړو داسې یو ځای دی پاسفیک مال مکمل دلته د چینایانو بازار دی چینایانو منطقه دی فکر وکړه چې د افغانستان په یعنی دومره ستر ځای دی لکه کابل ښار که نه مکمل د کابل ښار دومره ځای دلته مکمل چینایانو نیولی ټول چینایان دی ټول چینایي دی دوکانونه سوپر مارکیټ کورونه موټرونه خلک ګرځي ټول چاینیز اوس نوځي دوی مارکیټونه ده چې دوی څه شی لري څه شی خوري آیا کوم مواد چې دوی په چاینا کې خوري آیا دلته هم دوی ته اجازه ورکوي چې وی خوري که نه نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ د ویډیو څخه خوند واخلئ او خپل نظریات من را شریک کړئ په ویډیو کې نو مننه جار بشم قربان بشم ویډیو 100% وګورئ چې ډېر فني ویډیو دی ډېر خوندور ویډیو دی ټول مکمل چاینیز هغه دی موادونه دي صحیح دی جار بشم دا اوف دا څه بوی دی اله څومره باد بوی دی قسم د زړه مې باد شوی و دوی د خدای ته باور بنده کېده خو خیر څه مردار ځای دی و خدای پاکه اله دلته بیا نور خلک هم روان دي دلته زه ننوځم امیجا نمره چی درجه که میتونه آلی؟ درجه دا څه مذاب ورکوي دا وګورئ دا چاینیزي ودرېږه چې دلته چی لري دوی خو دا خو ټولې ماشومانو ځای دی ټول Oh, it's okay. نه پیږم څه به ووینو دلته په کاناډا کې دا خو نور ځایونه هم شته هغه کوم اصلي مواد چې دوی لري که نه یغې ته تر اوسه پورې نه یم نتلی زه چې زه دغو ډېر شوق یم دغو شیانو واو دا کسې دا ښه لایټ ورکوي د شپې له خوا نه ښه لایټ ورکوي د ورځې نه خو کیدای شي لږ ستر پیدا شي که نه چې په درېدلو وي چې ودرېږم ورسره هغه نایس الله دا وګورئ دا یعنې که چېرې دا په غوږ کې ټول په غوږ کې خلک اچوي دا په هغه کې دا په ناس کې ګوره دغه ناس څه دی دغه ځای کې مثلا خلک سروبي کوي دا سر د ګباڼه سروبي کوي دا پیزه چې سروبي کوي دا کوم ځای دی کجاست دا کوم ځای به وي تاسو په نظر جدي هله کجاست هله دا وګورئ چی چیزای وحشتناک به خدا خلق وموندل چې و هر صورت اخ مو ولدل دا پوښونه وګورئ ښه ښکلی پوښ واخله موبایل ته مې ښه ښکلی داسې ډیزایني و ښه شیپ It's okay ښه ښکلی پوښ اخلم ځان ته قربان دا هغه دوی پرستش کوي دا شیان شاپرک اصل یعنی چی؟ بریم طرف دا د چاینیزیانو مارکیټ دی دلته ډېر کم خلک دي نوره چې
دلته چکروي دویم چکر لپاره دلته راځي یو نیم شی خلک ځکه چې دلته ارزان دي ډېر ارزان دي مثلا یو پوسټ تاسې خلک د موبایل لپاره په $10 په نورو ځایو کې چې خلک $50-60 یا $10 دلته ارزان دي لږ ذره ښه دی بد نه دی وګورئ دا د چین علامه د چین بازار بریم داخل چی هست؟ دا څه مردار بوی کوي په خدای نه پیږم چې دوی چی شي اله د رستوران ته ګورئ خدای رستوران کې به چی لري اله دا چی دي ای والا ډېر آی هر څه دغه شی جوس لږ وخورو ورکې که دا د چی په بند شو سوشی و ښه دی والا دومره خوندور هغه کوم چیز هغه څه زره غواړی دغه کوم مواد چې دوی خوري که نه خوراکي خو هغلته موضوع کیدای شي هلته پیدا شي دا دوی بازار دی دغه چیپ چیپ شیان لري بس خلاص دا د دوی خلکو لپاره یې راوړي دی چې هلته وګوري دا د دوی غټ بازار هسې ټول مواد د چین نه راځي خو دوی هم دلته چې دوی بیا خپله خرڅوي ارزانه خرڅوي ځکه چې دلته مکمل ښار دی مکمل بازار دی بازار چینایی څه در کانادا یک بازار ندارن چندین بازار دارن یا چندین بازار دارن در کانادا دیگه همین چیزایی را که شما از دیگه دکانا میخرین این ارزان ترش هست این طول سو چیزا هم داره میبینین طول سو چیزا هم داره بسیار عالی است ببینیم دیگه چی هست یکان چیزای جالب در چشم میخورد باز میخرم اینا خودش مواد خانه است اینا باشه نیرسای کالا $7 $5 این کالا که اینا لگه دیگه مارکت بریم $100 کنیم $100 میده اینجا این ارزان است سعی کن این $6 دیگه جای بری $20 فرقش اینی است فهمیده شاید یه چیزای جالب نداشته او اینی به خاطر اوبازی است آره اینی خوش به خدا خیر چی میگم چرا خم گپ میزنم خوشم نامد این چیزایشان این از این چیزا کار دارم اما چیزی را که در نظر من از او پیدا نتونستم کرده اما تو خوب قویش و مقبول و خوب یک چیز متفاوت باشه کلش یک رقم است یک چیز درست نامده است درست حسابی استند اما پایی که به خاطر تیک تاک و به خاطر یوتیوب آدم ویدیو جور میکنه تو یک چیز درست من رو نیافتم اینجا اما خوب است دیگه خیرم بازارکشان زیاد جالب نبود اما میگردیم دیگه ببینیم که دیگه چی پیدا میکنیم. Thank you.